پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي په لمبوزن جانان به ډېره نازېدمه په سمندر جانان لاهو کړم په کناره را سره ځي ډاډ راکوي نه. سلام، وخت مو بخیر قدرمنو. زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څېر ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي واوسئ. قدرمنو، نن مې تاسو د پلی ډیم ته راوستی یاست. دا یو تاریخي ځای دی، ډېر لوی تاریخ لري. تقریبا چې په 1996 کې آفتاب احمد خان شیرپاو لاسلیک کړی و د دې ځای خلاصون لپاره. 2010 امیر حیدر خان خوطي چې د پښتونخوا وزیر اعلی و راغلی و، دلته افتتاح کړې وه. قدرمنو کتونکو، دا نو هغه غونډۍ چې په نظر باندې راځي، هغه سیب په نظر باندې راځي، د دې ډیم اوبه دومره سیواوې یا زیاتې وي. د دې نه یو نیر هم وتی و چې د پلی څومره هم ورته ځمکې دي دا به پرې خړوبېدلې. که څه هم خلک ادعا کوي یا د دې ځي یا د دې ډیم نه زموږ ځمکې هغسې نه خړوبېږي یا چې څنګه ګمان کېده. قدرمنو، د دغه خلکو په خبرو باندې هم ډېرې شی خبرې کېدی شي، یا که ووایو د دې ډیم د ناکامۍ هم باندې هم ډېرې خبرې کېدی شي د سیاستمدارانو یا د دې ځي چې څومره خلک دی. خو که زه تاسو ته ووایم چې دلته به تقریبا 4-5 کاله وړاندې بلا خلک راتلل، ټورست به راتلل دلته. د پلی چې څومره هم خلک دی د هغوی د کور انغري ګرم و، دلته هوټلې وې، دلته که ووایم پنچرین هم و، دلته ډېر زیات کاروبار راغځېدلی و او ډېر زیات د کښتۍ که تاسو ته په نظر باندې راځي د دې کاروبار به هم کېدلو. خو له بده مرغه تقریبا کال 2 کېږي یا څه د پاسه، که زه غلطېږم نه، نو دغه کاروبارونه هم تړل شوي دي. د دې ځي هم خوند په نظر نه راځي، یا ټورست هم څنګه چې به پخوا راتلل تقریبا 15-16 کاله وړاندې هغسې نه راځي. زه دا خبره بار بار ځکه کومه چې باید اعلی چارواکو ته ورورسي تر څو د دې ځي د خلکو په معاش کې یو لوی کردار ولوبوي، او باید چې دلته ټوریزم راوغځېږي، باید چې دلته ټورست راشي، دلته خلک ونازولی شي. که زما کیمرامین یا تاسو وروسته در وښیم، دلته د شمسۍ لایټونه لګېدلي وو، هغه هم خراب شوي. ما وختي کلاس 4 وتپوسو، هغه ویل چې یاره تقریبا بلا وخت کېږي چې دغه لایټونه په نظر باندې راځي. د دې چې څومره بیټرینې وې هغه حکومتي چارواکو وړي دي، وایي چې دا خرابې شوي دي او بیا یې درک هم نه لګي. کومه ښکلا ده چې تاسو ته په نظر باندې راځي، قدرتي ښکلا ده. باید چې د دې ځای خلک او اعلی چارواکي دې ته په سم نظر باندې وګوري تر څو دلته خلک راشي او د دې ځای په ښکلا کې یوه ښه کردار ووځي. خپرونه پای ته رسي، چېرته چې میخا د باد او بریالي اوسي.